علیکم. څنګه چلے جهانگیر خانه؟ خیر ټیک ته؟ بس زه ښه یم، زه بالکل ټیک یم. لالا څه خوږ څنګه چل دی؟ تا خو ما دا کار پرېښی. یاره څنګه پرېږدو؟ او زما خیال یاره بس دې ښارونو کې خوند نه کوي. اوس ځمه چېرته لوی ښار ته. ښه او نه نو تا خو ما دا کار پرېښی. یاره نه شم پرېښوی که نه، دا خوند چېرته پرېښوی شم؟ بغیر د دې نه گزاره نه کېږي. بله مه راغله جاني الله څنګه حال دی؟ څنګه چل دی هلکه؟ ته خو بل ښار ته تللی وې. او یار بل ښار ته تلي وو که نه، خو خبره واوره هلته ډېر زیات وو، خماډو ضرورت نه و. نمایزه زه به خپل کلي کې نه نه ښه ما ته وګورئ، اوس خو راته تاسو دوه شوئ، زه یوازې به درنه لاړ شم. ولې نه خبره پرېږده زما لاس پرېږده. درته یم زما لاس پرېږده. زه درته یم زما لاس پرېږده. ښه ستا لاس پرېږده. درته یم پرېږده زما لاس. نو بیا یو بل کار به وکړو. څه کار؟ بس دا دواړه پیسې به ځان سره کړي. ښه او چې چا دروغ وویله او دروغو ته دروغ وویل هغه به بېلو دي. دواړه به یو دروغ وایو. دروغ وایو ښه. او چې چا دروغو ته وویل چې دا دروغ دي ښه هغه به بېلو دي. بس شوې ده، خو پیسې به زما لاس کې. بلکل کېده ونوټ. او خبره وره لمبرم زما وایه. زما یو چرګه وه، ما ورلاندې 500 دانې اګی کېښودې. باچا هغه بچي شو، خبرې د ګډانو بچي شو 500 دانې. او یو څو ورځې پس ورور هغه لویېده، سنګان چې جوړ شو. خبره وره چې سنګان چې جوړ شو که نه، څو ورځې پس دا غټ غټ اوښان شو. اوښان خو شو، خو دا هم تپوس وکړې که نه هغو به څه خوړه؟ څه به یې خوړه؟ 500 بوساړې د ورځې د هغې خوراک و، دا به مې وله ورکوو 500 بوساړې. نو زما وره وایه. زمونږ کلي کې یو ګنجی و، ښه والله که په سر یو تار ویښته مو، ښه ډېر تنګ و غریب و. ښه ما ته یې څه چل وکړه، مې غم مه کوه. بس په یو 500 کلبې مې بوتلې، په سر مې ورته ورګډې کړي او غنم مې پې وکرل. یاره چې یو میاشت تېرېده، بس غنم مې ورودل او ترېشر مې کړ، بوری مې ترې ډکې کړې او هغه بوسونه مې پوره 1000 بوساړې جوړې کړې. خو چې سهار راغلم 15 بوساړې غیبې وې. نو ولې هغه څه شوې؟ هسته اوښانو خوړلې وې. دروغ دې ووې. بیا پیسې راوباسه. ولې؟ پیسې راوباسه، پیسې راوباسه. تا دروغ ویل، پیسې راوباسه او په مخه دې ښه ځه. ښه دې